د افغانستان وروستی پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په 1293 هجري لمریز یعنې 1914 میلادي کال کې د هیواد په پلازمېنه کابل کې زیږېدلی و. هغه د کابل د حبیبې او استقلال په لیسو کې زده کړې وکړې. بیا د پلار سره فرانسې ته ولاړه او هلته یې په زده کړو پیل وکړ. په 1409 هجري لمریز کال کې بیرته د فرانسې څخه هیواد ته راغی او په عسکري څانګه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. هغه د پلار له مړینې وروسته د 19 کلنۍ په عمر واک ته ورسېده. د واکمنۍ په اوږدو کې د خلکو لخوا د ولسپاله او معرفپاله لقب ورکړل شو. د هغه په واکمنۍ کې معرف ډیره وده وکړه او د افغانستان ټول خلک له تعلیم او تربیت څخه برخمن وو. افغانستان از ممالک صلح‌دوست جهان است ولی در تمام طول تاریخ وظایف سنگین خویش را برای حفظ تمامیت خاک وطن فراموش نکرده و با داشتن یک اردوی مجهز و فعال در هر لحظه آماده دفاع از آزادی این مرزبون پاک و مقدس میباشد. څرنګه چې ظاهر خان د پاچاهۍ تجربه نه درلوده نو زیاتره چارې د ده تره محمد هاشم خان لخوا چې د ده حکومت صدراعظم و سرته رسېدلې. سردار محمد هاشم خان د 1933 میلادي کال څخه تر 1946 میلادي کال پورې صدراعظم و. تر ده وروسته یې د ده ورور شاه محمود خان صدراعظم شو. تر دوهم نړیوال جنګ وروسته افغانستان د لویو پروژو په منځته راوړلو پیل وکړ. هتل انترکانتیننتال که از مجللترین هتل‌های پایتخت است و روز 18 سنبله توسط شاغل نوراحمد اعتمادی صدراعظم افتتاح کردیم. این هتل دارای تمام مزایای یک مهمانخانه اصلی بوده. با سرویس منظم و شرایط مساعد از مهمانان خویش پذیرایی می‌نماید و عنعنه مهمان نوازی ما را به وجه احسن تمثیل می‌کند. په 1953 میلادي کال کې سردار محمد داود خان صدراعظم شو. د ده په وخت کې د اقتصادي پرمختیا قراردادونه د جرمني، جاپان او ایټالیا هیوادونو سره امضا شول. دا درې هیوادونه د نړۍ د دوهمې جګړې ملګري وو. دا ځکه چې افغانستان د انګریزانو سره په دغه وختونو کې ښه دوستي نه درلوده. د دوهمې نړیوالې جګړې په پیل کې محمد هاشم خان د هیواد بېطرفي اعلان کړه چې دا کار د افغانستان په ګټه و. دغه بېطرفه سیاست ظاهر خان تر اخره پورې وساته. په 1940 کال کې هند د انګریزانو څخه ازادي واخیسته. د دغې ازادۍ په نتیجه کې هند د خپلې خاورې یوه برخه د لاسه ورکړه. یوه برخه دغه د هند خاوره او یوه برخه چې انګریزانو پخوا د افغانستان د خاورې څخه ګرځولې وه د یو نوي هیواد یعنې پاکستان منځته راتلو سبب شو. کله چې داود خان صدراعظم شو نو د پاکستان څخه یې د افغانستان د هغې خاورې د آزادولو غوښتنه وکړه کوم چې د ډیورند فرضي د خط په نتیجه کې لاسه ورکړې وه. دا زیاتره هغه برخې وې چې پښتانه پکې اوسېدل او د پښتونستان په نامه یې یادول. دې خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړې او مشکلات منځته راوستل. ظاهر خان په 1443 هجري لمریز کال کې د افغانستان نوی اساسي قانون منځته راوړ. د دغه اساسي قانون له مخې سیاسي فعالیتونه په هیواد کې آزاد شول چې په نتیجه کې یو زیات شمېر سیاسي ګوندونه منځته راغلل. خلکو تر یوې اندازې پورې د خبرو او لیکنو ازادي پیدا کړه. تاریخ پوهان وایي په افغانستان کې د پرمختګ دوره د محمد ظاهر شاه په وخت کې پیل شوه. د هغه وخت د مهمو تاسیساتو او فابریکو له جملې څخه د ګلبهار د نساجۍ فابریکه، د بګرامي نساجي فابریکه، د افغانستان نساجۍ فابریکه، د وړیو اوبدلو فابریکه، د بوټانو جوړولو فابریکه، د کندهار د وړیو اوبدلو فابریکه، په مزار شریف کې د کودبرق فابریکه، صابون جوړولو فابریکه، سیلو، د بانکونو نړیوال صادراتي شرکتونه، سوداګریز بندرونه، سفارتونه، وزارتونه، دولتي تأسیسات او ودانۍ، د بغلان د بورې فابریکه، د مزار شریف جنوب پرس فابریکه، د سپینزر د تیلو فابریکه، د ډبرو سکرو استخراج او نور کانونه.
فابریکاها و کارخانجات نساجی افغان بهترین نمونه‌های پارچه‌های ساخت وطن را در غرفه خویش به نمایش گذاشته بود که موجب هر گونه امیدواری می‌باشد. صنایع قالین بافی افغانی نه تنها در داخل کشور شهرت فراوان دارد، بلکه در تمام ممالک دنیا برای آن اهمیت بسزای قائل هستند. هغه مهال افغانستان د کرنیزو تولیداتو له پلوه ځان بسی و. هر کال به یې وچه او تازه میوه، پوستکي او غالۍ او درملو بوټي صادرول چې د هېواد د اقتصاد توازن یې ټینګ ساتلی و. د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال د تبادلې نرخ باثباته و او هیڅکله یې له 34 افغانیو څخه زیات نه و. د شهزاده سرای د تبادلې دفتر په جوړېدو سره د زرګونو سوداګرو او نورو افغانانو ستونزې هوارې شوې او تر نن ورځې پورې دغه مارکیټ په هېواد کې د تبادلې تر ټولو لوی مرکز دی. په ټول افغانستان کې د ښوونځیو په جوړولو او ښوونځیو ته د زده کوونکو مجبورول د هېواد د پرمختګ او هوساینې په لاره کې د شاه تر ټولو اغیزمن ګام دا و چې د بېسوادۍ د له منځه وړلو بهیر چټک کړي او حتی ایران هم د سواد زده کړې ورته پروګرام پلی کړ. د اعلیحضرت ظاهرشاه په واکمنۍ کې افغانستان د نساجۍ 4 فابریکې درلودې چې 40,000 کسان پکې په کار بوخت وو. یوازې د مزار شریف ښار په کودبرق فابریکه کې 15,000 کسانو کار کاوه. په 1443 هجري لمریز کال کې د سالنګ تونل د مزار شریف څخه کابل ته، د هرات څخه کندهار ته او کندهار څخه بیا کابل ته لویه لاره، د هرات څخه اسلام قلعه یعنی د ایران سرحد ته لاره، د کابل څخه تورخم ته لاره، د مایپر تونل او د سالنګ تونل د هغه وخت له مهمو کارونو څخه دي. کارپوهان د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې د سالنګ تونل جوړول په اسیا کې بې ساري بولي. ورته مهال د شاه په واکمنۍ کې د سروبي برېښنا بند، د نغلو برېښنا او اوبو لګولو بند، د ماهیپر برېښنا بند، د پلخمري برېښنا بند، د کجکي برېښنا او اوبو لګولو بندونه هم جوړ شول. د نادرشاه د واکمنۍ له پیل سره د افغانستان د ولایتونو د پلازمینې او مهمو مرکزونو ترمنځ مخابراتي اړیکې ټینګې شوې وې، خو په افغانستان کې د ظاهرشاه په دوره کې ټلیفون ته وده ورکړل شوه. په 1428 هجري لمریز کال کې د افغانستان د مخابراتو وزارت په هېواد کې د ټلیفون د ودې لپاره جدي اقدامات پیل کړل او له نړیوالو شرکتونو سره یې خبرې اترې وکړې. د همدې هدف لپاره د مخابراتو وزارت په 1430 کال کې د جرمني له سیمز څخه 15,000 کرښه اتومات وسیلې پیرودلې او دغه وسیلې 3 کاله وروسته په کابل کې فعال شوې. په 1928 کال کې د افغانستان د پوستي نړیوالې اتحادیې غړی هم شو. په دې موده کې د لومړي ځل لپاره له افغانستان بهر د پوستي کڅوړو د لیږد لړۍ پیل شوه. دغه راز د پوستي مکتبونو ترڅنګ پوسټ کارډونه، مجلې، سوداګریزې پاڼې او نورې سپکې کڅوړې هم د افغانستان دننه او بهر رالېږل شوې وې. په افغانستان کې د لوړو زده کړو بنسټ په حقیقت کې د نادرشاه او ظاهرشاه په دوره کې ایښودل شوی و. نادرشاه په 1411 هجري شمسي کال کې د طب پوهنځی تأسیس کړ او په 1425 کال کې د کابل پوهنتون اصلي بنسټګر ظاهرشاه و او ویل کېږي د کابل پوهنتون ځمکه د ظاهرشاه شخصي ملکیت و پوهنتون ته وقف شوې ده. په کابل پوهنتون کې د طب، انجینرۍ، حقوقو، شرعیاتو، ادبیاتو، ښوونې او روزنې، فارمسي، طبیعي علومو، جیولوژي او د کابل پولیتخنیک پوهنتون حبیبیه لیسه، استغفار لیسه، اماني لیسه، رابعه بلخي، عایشه دراني، ملالۍ نادریه لیسه شامل دي. په کابل کې د شپې لیلې په پروان ولایت، مزار شریف، هرات، ننګرهار، کندهار او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لسګونه لیسې د ظاهرشاه په وخت کې جوړې شوې وې.
د افغاني پاچاهانو د واکمنۍ پر مهال د پیسو له لارې ګټه اخیستل حرام او د اسلامي شریعت خلاف ګڼل کېده. په دې توګه تر 1412 پورې هیڅ رسمي بانک نه و. شاهي شتمنۍ په شاهي خزانه کې ساتل کېده. خلکو خپله سرمایه په خپله ساتله. په ډیرو ښارونو کې د لویو کورنیو لخوا کورونه جوړېدل چیرته چې یوازې پیسې پرته له سود ساتل کېدې. یو شمېر د پیسو بدلونکو شتون درلود چې د سودخور په نوم پیژندل شوي وو چې د حرام خور په نوم په ټولنه کې هیڅ ځای نه درلوده. وروسته د 1412 لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان ملي بانک د افغانستان د لومړي بانک په توګه تأسیس شو. په لومړي سر کې دغه بانک په هیواد کې د یوازیني بانک په توګه د مرکزي بانک دندې ترسره کولې او د وخت په تیریدو سره د دې بانک دندې او فعالیتونه د هرې ورځې په تیریدو سره پراخېدلې او د همدغو پرمختګونو په لړ کې دغه بانک د هیواد په کچه په پام وړ پرمختګ وکړ. په افغانستان کې دوهم بانک د افغانستان د مرکزي بانک په توګه یعنی د افغانستان بانک هم د 120 میلیون افغانیو لومړنۍ پانګونې سره د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت کې په کار پیل وکړ. د افغانستان د منور وطنپاله ملتپاله اعتدال مزاجه د افغان جغرافي پر افغاني تقدس او تاریخي وحدت مین باچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د ګران افغانستان او افغان ملت لپاره په خپله نږدې 40 کلنه ملي او مشروع ولسي واکمنۍ کې بېساري او بېکچې خدمتونه وکړل. د وطن د سوکالۍ او عزت په لاره کې د ستاینې وړ ګامونه واخیستل. افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه د یو پرمختللي دریځ وقار او ملی راج خاوند کرد. یکی از خاطرات متعلق میشه به حدود سن 13 سالگی 14 سالگی من ظاهر شاه آمده بود در مناطق هزارجان. همه مردمی که در استقبالش میرفت مثل ای که کدام پیشوای مذهبی آمده باشه. به تعبیر خود ما با یک ارادت و عشق میرفتن ازش استقبال میکردن. شب از پدر خود سوال کردم که این آدم کیه، چرا اینقدر شما دوستش داری؟ دمه جواب گفت که بچم اینمی که ما با شما شب در خانه آرام خواب میکنیم، اینمی که میریم شارع میگردیم پس میاییم هیچ کسی هیچ چیز ما با شما نمیگه، از برکت سر همین آدم است. د ملت بابا د وحدت پرمختګ او بیارغونې د مخکښ سرلاري د خپلو اصلاحي او ملت محوره سیاستونو د حکومتوالیو معتدل طرز او په دې باور و چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ د ثبات سټیج وي. افغانستان په خپل وخت کې له سیمهییزو او نړیوالو شخړو جګړو او کښالو څخه په وروستي تدبیر او ژور اندۍ سره وساتل. هڅه یې وکړه او د یو پاخه تدبیر پر بنسټ د افغانستان بهرنی سیاست او تګلار ناپایلی او په ټولو سیاسي قضایاو کې بې نهایت بېطرفي اختیار کړه. پوینت بسیار عمده یا انگیزه بسیار قوی امروز در افغانستان موضوع آرامش است که همه خواهان از دوستان و انگیزه قوی در پالوی آرامش آزادی است که امی آزادی را در وجود پادشاه پیششان مجسم میشه. دغه په وطن او افغان ملت مین سولهپاله پاچا د بېشمېره عمراني پروژو اصلاحاتو د افغان ملت د اقتصادي ښېرازۍ او ملي اتکا په برخه کې د 4 لسیزو کار او زیار د تعصب او په ملي وجدان او احساس ولاړ خدمتونه وروسته په 1452 هجري لمریز کال کې د سرطان په 26مه نیټه د یوې سپینې او نظام له منځه کودتا په پایله کې چې د شهید سردار محمد داود خان او کیڼ اړخو عواملو لخوا په لار اچول شوې وه او د کودتا پر مهال پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د ایټالیا په سفر بوخت و. له سیاسي قدرته ګوښه شو. پاچا ظاهر شاه له ګران افغانستان سره لیونۍ مینه لرله او دا مینه یې د نږدې 4 لسیزو خدمت او کار له لارې ثابته کړې هم وه. همدارنګه د ګڼو شنونکو او تاریخ پوهانو له نظره شاه غوښتل د ریګونو قواو د ایجاد له لارې ورو قدرت ولس ته انتقال کړي او په دې ډول د یو ولسواک ملي او ملت په قوت او اقتدار ولاړ حکومتواله په لور افغانستان رهبري کړي. نو ځکه چې د شهید سردار محمد داود خان د کودتا په وړاندې هیڅ ډول سیاسي او متقابل غبرګون ته هم زړه ښه نه کړ، بلکې په 1452 کال د اسد د میاشتې په 21مه نیټه یې د ایټالیا له روم څخه
په یو لیک کې ولسمشر داود خان ته ولیکل چې د هغه جمهوریت تاییدوي او په دې ډول د ولسپاله خدایي خدمتګار معرف دوست او په افغانستان مین پاچا د قدرت په سر جګړې ته نه وویل او افغانستان د ثبات هغه فصل چې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال پیل شوی و دوام پیدا کړ. در این وقت موضوع مقام چوکی هیچ وقت پیش من قیمت نداشت. تنها هم وقتی که سلطنت قبول هم کردم محض برای خدمت برای مصلحت مردم افغانستان شخصا خود من هیچ وقت شوق همین چیز نداشت. گریه‌گر شد بی اثر از ناله ما کن حذر آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است. افغانستان د قدرت په سر د یوې بدرنګه کورنۍ جګړې او د هغې له ناپایه وحشتونو قیامتونو څخه په وروستي عاقلانه تدبیر وژغورلی شو. د افغانستان دی ارمانجن او ملتپاله پاچا ته چې یوه شیبه له وطنه فراق او بیلتون ورته قیامت و، مګر د شهید سردار محمد داود خان د جمهوریت حکومت له نسکورېدو او پردیو استخباراتي جګړو کې د افغانستان له پرېوتو وروسته نږدې 3 لسیزې د وطن د بیا لیدو په هیله له مور وطنه د کډوالۍ په دیار کې اوسېدلو وروسته د 2002 کال په اوږدو کې یو ځل بیا وطن ته راغی. له 4 لسیزو واکمنۍ او 3 لسیزو تبعید وروسته پاچا وطن ته په داسې حالت کې راغی چې د کابل او د وطن ګوټ ګوټ ویجاړ جګړو ځپلی د زمانې له طلایي بدلون سره سیال افغانستان نږدې ټول کنډواله شوی و او د کابل هرې بدرنګه شوې ښکلا د یوې اوږدې تراژیدۍ او جهنم کیسه لرله. پاچا چې د خپل ملت او هیواد دردونه دا ځل د تلویزیون له ښیښې نه بلکې په خپلو سترګو یې لیدل او په روح او جسم یې لمس کول د خپلې جلاوطنۍ د دردونو کیسې یې هیچا ته هم ونه کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها و تمنیات نیک ما را از مسافه های دور بپذیرید. پیام زنان زجر دیده و ستم دیده ستم کشیده افغان، حضور محترم بابای ملت افغان و اعضای محترم لوی جرگه، این پارچه سفید صرف یک تکه بیارزش نیست بلکه چادر عفت مادران، خواهران، همسران و دختران شماست. بالکلای برحق رب ته د امانت جسم او روح تر سپارلو هڅه دا وه چې څنګه کولی شي چې خپل ملت له دردونو، کړاوونو او بدې ورځې یو څه راکم کړي. د 1980 کال د اسد په لومړۍ نیټه کابلیان داسې مهال د سهار له خوبه راویښ شول
چې د افغانستان ملي تلویزیون او رادیو کابل په یو نهایت خواشینونکي خبر کې د حکومت دا خبر اعلان کړ چې د افغانستان د خو او عزت د ورځو خدمتګار پاچا او د ملت بابا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د 92 کالو په عمر د ارګ په هغه حرمسرای کې چې نوموړي پکې د ژوند وروستي کلونه تیر کړل خپل امانت ارواح د هر څه خالق او حق متعال رب ته وسپارله. د پاچا د مړینې خبر ټول افغانستان ته لکه د سهارني لمر څرکونه په چټکۍ سره ورسېدل. د وخت افغان حکومت پر 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هیواد ملي بیرغ په کور دننه او د افغانستان په ټولو سیاسي استازوالیو کې نیم ځوړند شو. د هیوادونو مشرانو او سیاستوالو د پاچا د مړینې خبر له اورېدو سره سم افغانستان او افغان ملت ته د خواخوږۍ پیغامونه راورېږل. هند له افغانستان سره د یوې تاریخي دوستۍ له مخې وروستي افغان پاچا په مړینه یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړ او په دې سره افغانستان او افغانانو خپل محبوب او واقعي خدمتګار پاچا له لاسه ورکړ. په همدې ورځ د ماسپښین په 3:30 کې د پاچا د جنازې لمونځ د ارګ په آرامسرای کې ترسره. د درناوي له وروستي تشریفاتو وروسته د کابل په مرنجان تپه کې د خپل پلار محمد نادر شاه او د هغه د میرمنې ملکې حمیرا ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو.